د غږ په وسیله سره کمپیوټر چلولو د موضوع سره زه ستاسو په چوپړ کې شم. د مایکروسافټ ایکس پي ایکسپرټ زون د کارپوهانو وینا ده چې تر ننه نیټې پورې پوره سل په سل کښې کمپیوټر د غږ په وسیله سره چلول یو ګران کار دی، خو له تېرو درو لسیزو څخه کارپوهان د دې پرمختیا دپاره کار کوي. کېدای شي چې په راروان وخت کښې په بشپړه توګه موږ کمپیوټر د غږ په وسیله سره وچلوو. ولې هغه دا چې تاسو کېدای شي دا څرګنده کړې وي چې یو څوک غږېږي نو موږ نسو کولی چې د هغه غږا وسیو. هغه په دا وجه چې یا خو هغه سوکه غږېږي یا په چټکیا سره یا د ګڼې ګوڼې د وجې څخه. دارنګه ستونزو سره کمپیوټر هم مخامخ ده، خو ویل کېږي چې په راروان وخت کښې به موږ کولی سو چې په موټر کې، په بازار کې او د ډېرې ګڼې ګوڼې په ځای کې کمپیوټر د غږ په وسیله سره وچلوو. خو نن تاسو کولی شئ چې د غږ په وسیله سره مایکروسافټ ورډ کې کار وکړئ، یعنې پرته له کیبورډه تاسو لیکل کولی شئ او هغه فعالیتونه چې د موس یا موږک په وسیله سره کېږي. د بېلګې په توګه کټ، کاپي، پیسټ، سیو، فونټ، بولډ او دارنګه نور ډېر کارونه. کم 50 کمانډه چې تاسو په سکرین هم لیدی شئ. اوس راځو د بشپړې طریقې ویلو ته. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ستاسو شاوخوا به ګڼه ګوڼه نه وي. ضروري شیان: ډیجیټل مایک یعنې USB مایک، SRE سپیچ ریکګنیشن انجن، مایکروسافټ XP او مایکروسافټ آفیس CD. لومړی مایکروسافټ آفیس انسټال کړئ او بیا مایکروسافټ آفیس CD د CD روم څخه مه راباسئ او په داسې سکرین دا تګلاره خپله کړئ. مایکروسافټ آفیس کمپیوټر ته د اچولو بعد CD د CD روم څخه مه راباسئ او هلته یې وساتئ. بیا ولاړ سئ کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې ایډ ریموو آپشن سلیکټ کړئ. د هغه بعد بیا مایکروسافټ آفیس سلیکټ کړئ. بیا چینج سلیکټ کړئ. بیا ایډ ریموو د پیکچر and then click next. بیا سلیکټ کړئ آفیس شیرډ فیچر. بیا expand the alternative user input. بیا په هغه کې سپیچ سلیکټ کړئ. بیا اپ ټو ډیټ کښېکاږئ او فینش کلیک کړئ. دا رنګ به سپیچ ریکګنایزیشن انجن ستاسو په کمپیوټر کې انسټال شي او بیا تاسو کولی شئ چې د غږ په وسیله سره مایکروسافټ آفیس اپلیکیشن وچلوئ. د دا طریقې ختمېدلو بعد بیا په دا سکرین لیدونکې طریقه وار په وار خپله کړئ، یعنې په 15 پړاوو کې. کنټرول پینل ته ولاړ سئ، هلته سپیچ منتخب کړئ او بیا دا 15 طریقې خپلې کړئ. دارنګه به ستاسو غږ یعنې نیچرل وایس پیټرن یعنې ستاسو د غږ فونیټکس به په کمپیوټر کې خوندي سي او بیا دارنګه ستاسو کمپیوټر کولی شي چې د کمپیوټر چلوونکي غږ صحیح کړي او د هغه په کمانډز په رڼا کې کار وکړي.
کله چې دا دواړه طریقې سرته ورسیږي نو د کمپیوټر په سکرین باندې یو لینګویج بار راښکاره کیږي، کوم ته چې لینګویج بار ویل کیږي. د هغه په وسیله سره موږ کولی شو 3 آپشنونه یعنی 3 خوشې خپلې کړو: ډکټیشن یعنی یو څه په مایک کې ویل او د هغه لیکل بجای د کیبورډ، او دویم وایس کمانډ. د دغه د خوشې کولو سره موږ کولی شو چې د موس بغیر کم کارونه دي هغه په مایکروسافټ ورډ کې تر سره کړو. او په هغه کې یو دریم آپشن د کورکشن په کوم په وسیله سره چې موږ د خپل ټکسټ یعنی لیکل شوي توري او ټکي صحیح کړو. دارنګه په هغه کې نور آپشنونه شته. لینګویج بار موږ د هینډ رایټینګ ریکګنیشن دپاره هم استعمالولی شو، لکه څنګه چې انپوټ ایډیټینګ میتھډ دپاره دغه دوه طریقې په کار راوړل کیږي، یعنی سپیچ ریکګنیشن او هینډ رایټینګ ریکګنیشن. تاسو په د سکرین لیدونکي 50 کمانډونو څخه کار ترلاسه کولی شئ، او د دې نه پرته نور هغه کارونه چې کوم موږ د موس په وسیله سره کوو یا د کیبورډ په وسیله سره هغه تاسې وازمه یاست او کیدای شي چې دلته کار وکړي. خو شرط دا ده چې تاسو به په انګریزي کمانډ ورکوئ او خپل غږ به په هغه طریقه استعمالوئ کوم وخت چې تاسو پروفایل جوړوو، او په هغه طریقه به کمپیوټر ته غږیږي. دارنګه به کمپیوټر ستاسو غږه صحیح کړلی شي او خپل کار به ترسره کړي. یعنی تاسو څه ورڅخه غواړئ کوم کمانډ ورکوئ د هغه کمانډ په رڼا کې به دی خپل پروسس وکړي. وسلام. په درناوي حبیب ناصر کوچلاک. مننه د اورېدو.